د افغان امنیتي ځواکونو په انتقامي عملیاتو کې تیره شپه 50 پاکستاني ملیشې وژل سوي او شاوخوا 10 نور ټپیان سوي دي. مرکزي بیان ویلي په دې عملیاتو کې تر 100 ډیر پوستې نیول سوي، وسلې او نور پوځي مهمات هم په لاس راوړل سوي دي. سلامونه، وخت مو په خیر. دا د نن خبره د نن شپې په نن خبره کې پر همدې بحث کوو. راسره په بحث کې د ګډون لپاره د لندن څخه د ټیم د لارې پخوانی ډیپلومات ښاغلی عزیز مارچ صاحب دی. مارچ صاحب ښه راغلاست. پاکستان ولې وخت نا وخت د افغانستان هوایي حریم نقض کوي؟ مننه جناب لطیفي صاحب، تاسو ته تحقیقي همکارانو ته لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګورې پاکستان خو دا معلومه خبره ده چې ښکاره د ټولو نړیوالو اصولو خلاف د اصل د عدم مداخلې د اوس هم جوارۍ احترام متقابل د حاکمیت ته استقلال سته او ځمکنۍ بشپړتیا ته داسې کړنه ترسره کړله چې دا په تاریخ د افغانستان کې چې پردیو تر اوسه پورې پلازمینه کابل ویشتلی و. یو هغه د انګریزانو وخت د سقاو په وخت کې ویشته، یو وارې بیا روسانو دلته بمبارد وکړ، بیا دغه د 2001 کال کې امریکایانو کابل ویشته او اوس نو دا پنجابیانو نور چا او هر یو چې ویشتله د افغانانو بیرته جواب ورکړی ده، جنګ و جنجالو سره کړی ده، حتی تر دې پورې چې د هغوی د سقوط د کمزورۍ عوامل هم سوي. نو بنا دا جرأت یې وکړ چې دلته د نړیوالو د سازمان د ملل متحد منشور خلاف دا کار وسه، بشر او بېګناه کسان یې مړه کړل، خلاف د اعدامي د بشر دا کار وسه، همداسې خلاف د کنوانسیون د 1940 کال د جرایم جنګي او دغه پروتوکول 1901 کال هم خلاف دی دا کار وکړ، یا همسایه‌توب خلاف دا کار وسه، ډیپلوماتیک اصولو خلاف دا کار وسه. نو که راسو حقوقو بندوالۍ خصوصي ته د دوه هېوادو په منځ کې چې کوم تړونونه سوي دي او کوم تعهدونه ژمنې سوي دي د هغوی هم خلاف دی دا عمل وکړ. یعنې په ټوله کې پاکستان په دې کې پړ و، ملامت و، دوی به دا کار وکړی. یو هېواد چې خپل دښمن خپل تعدي فکر کوي چې بل هېواد کې ده، دغه بل هېواد چارواکو ته اطلاع ورکوي، خبر ورکوي او کله شواهد او اسناد ورته وړاندې کوي، هغه هېواد حق لري چې دغه مسله ورته حل کړي او دوی ته نتیجه پایله ورکړي چې دوی قناعت ورسي. قناعت ورنه اقدامات نور کېږي په همکارۍ باندې. بیا که چیرې هغه بل هېواد په دې کې لاس په کار نه کېږي، بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې کې احترامه ورکړي چې هغه ځان د ځانګړي شرایط لري د ملکي کسانو د نورو په کوم حالت کې کوم وخت کې. اما متاسفانه چې پاکستان په دې کې هېڅ پړاو ورته ونه کتل. دنه د کمزورۍ هېواد، د کمزوري خاموش ملت، د کمزوري دولت، دا پخواني فکرونه بیا د دوی په فکر کې وو. دوی فکر کاوه چې 100 کاله جمهوریت د شورا نظار په وخت کې او د رباني په وخت کې موږ دا بمبارد کاوه، ځکه بعد رباني نه دوی بمبارد شروع کړی ده. د ظاهرشاه په وخت کې 1990 کال کې په مغولګۍ باندې حمله وکړله، یو بم یې اچولی و، باندې دلته ظاهرشاه کابینه د محمد هاشم خان فیصله وکړه چې بیرته باید وولو. مختار ګل زدران پیلوټ جګ صاحب امر یې ورته وکړ، لاړه د دوی سیمې بیرته بمبارد کړلې. بل ځل چې د نجیب په وخت کې ډېرې الوتکې له پاکستانه دې خواته راواوښتلې، حریم یې نقض کړ، پرېکړه وسوه چې بیرته باید ورسې ویولي. پیلوټان ورپورته سول، دوی تیارې بیرته وتښتلې. ماره بیا هم پیلوټ ورته بیرته افغانستان ته احوال ورکړ چې دوی خو لاړل، له حریم نه وتلي څه وکړو، ورته ویلې ویولې. ورغله په دغه تیرا کې کوم نه پوهېږم دا جهل مالیاتو ورته خرمه سیمه وه فکر کوم که تیرا وه، دغه جګه تیاره ورته وویشتله. په تیاره ورته وویشتله، بیا څه وکړو، ویلې هغه سیمه بمبارد کړه، بمبارد یې کړه، بیرته راغی. باله دې نه بیا د افغانستان متقابل جواب نه ورکړی لکه اوس نن یې څه ورکړي. یعنې د رباني په وخت کې، د کرزي په وخت کې، د اشرف غني په وخت کې همدا سلسله را روانه وه، دوی بمبارد کاوه. دوی په دې مختلف د فکر سره سبب وکړ. نو بنان د افغانستان د دفاع لپاره، د ځمکنۍ بشپړتیا لپاره، د سیاسي استقلال لپاره، د خلکو د بېګناه دفاع لپاره
او د انتقام د عمل بالمثل لپاره بهترین کار وسه. زه خوشحاله یم، ټول افغانان خوشحاله دي چې حمله یې پرې وکړله. ما همداسې بېرته پوسې ورخوشی کول او لیاس کول دا به د افغانان ونه کړي او دا غلط کار ده. بله مارج صاحب، دغسې جګړې ته هغه ادامه ورکړي چې نور پاکستان په راتلونکي کې داسې یو کار یا دا کړن په سر نه کړي. بله مارج صاحب، د خپلې خاورې د دفاع په موخه پر پاکستاني ملیشو د افغان ځواکونه بریدونه ستاسو په نظر څومره د ستاینې او څومره مثبت کار و؟ بالکل پر ځای کار و. عمل بالمثل یو اصل ده په ټوله دنیا کې د انتقام اخیستلو. هر دولت په هر مملکت کې چون د اتباع دې نه بیعت کوي، اطاعت کوي، مالیه ورکوي، زکات ورکوي، نو فرمان مني. فرمان منل معنا دا چې د حاکمیت د حاکمیت لاندې دي، کورنۍ حاکمیت ورته وایي، د حکم پرې چلیږي. نو بنان بیرته بیا دولت رسالت په مقابل کې مکلفیت وظیفه لري چې د اتباعو نه دفاع وکړي، د خاورې بشپړتیا نه دفاع وکړي، سیاسي استقلال نه اتباعو ته د کار، د تحصیل، د سکونت، د هر ډول مسؤلیت د دولت لري. ځکه دا یو پروتوکول د اتباعو د دولت منځ کې څنګه چې اتباع مکلفیت او امتیاز لري، دولت هم چې دا امتیاز چې هغوی بیعت وکړي او مالیه ورکړي، دلته یو مکلفیت هم لري. نو بنان دا کار باید سوی وای. یو با اعتباره با غرور خپلواک دولت خامخا دا کار کوي. پړاوونه لري. اول پړاو کې مثلا ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت کوي، خپله مربوطه دولت ته شکایت کوي. که چیرې سمیږي نه بیا ډیپلوماتیک اړیکو سره غوڅوي، رابطه قطع کوي. او نو که بیا چیرې نړیوال هم دې کې جواب ورنه کړي او بیا خپله دولت چې دا کار یې کړی کړنه یې کړی د جبران خسارې او مذرت خواهي او دا پړاوونه ونه کړي، بیا نو د بالمثل عمل د انتقام غچ اخیستلو دا بیا اصل ده په دنیا کې. ټول مملکتونه یې کوي. هېڅ مملکت له دې نه استثنا نه پاتې کېږي غیر له دې نه چې یو ضعیف او بې مسؤله دولت وي. هر دولت ضعیف، بې مسؤله، خاین وي، هغه خپل بدل نه اخلي، هغه خپل اتباعو نه دفاع نه کوي. نو بنا ما په نظر د ستایلو وړ ده. امارت اسلامي خپل رسالت په ځای کې حمله یې بیرته وکړله. اما زه دا هیله لرم چې بیرته پوستې خوشی کولو تر هغه وخته پورې چې د نړیوالو اصولو پر مطابق جبران د خسارې نه یې کړي او عذرخواهي نه یې کړي، دوی به جګړې ته ادامه ورکړي حتی تر راټکه پورې خپله خاوره بیرته ورکړي. بله مارج صاحب، دلته د اسلامي امارات مرکزي ویاند ښاغلی مجاهد هم نن په یو خبري غونډه کې ویلي چې د پنجاب یا د پاکستان په پوځ کې ځینې داسې کړۍ شتون لري چې په افغانستان کې اوسنی پرمختګ، اوسنی امن نسي زغملی. دا کومې کړۍ دي ستاسو په نظر؟ دا فکر کوم خو مجاهد صاحب خو د امارات اسلامي رسمي ویاند ده. بله رسمي مامور یا رسمي ډیپلومات یا رسمي کسان پلاوی، هغه بیا داسې نوم نه اخلي د چا یا مخاطب نه قراروي څوک. ستاسو په نظر د یو سیاسي تحلیلګر په توګه مثلا څوک نه غواړي په دې پوځ کې خاص څوک دی داسې؟ دا وزیر دفاع ده، خپله وزیر دفاع دی مستقیما. د همیشه داسې ګډې وډې خبرې کوي. عطالوی درسیزه ده، دا آصف منیر ده او دا ابوالخوجه ده او دا کسان دي. دوی غواړي چې دغه روابط او اړیکې سره خراب وي. چې واضح توګه ما دا خبره وکړه، ځکه ما ویل مله دوی خو نوم نه اخلي، ځکه باید وای نه اخلي، ځکه دوی رسمي د دولت مامورین دي، بیا هغه ډیپلوماتیکه ژبه دوی کاروي. دا هغوی په پاکستان خوا په خپله خبره پوهېږي چې څوک ده، ځکه هغه کسان چې دا خبرې کوي. مارمیاو شی زه ورته وایم په صراحت باندې صحیح ده چې پاکستان به وسله مدرنه ولري نسبت له افغانستانه. دوی به مثلا الوتکې یا پیلوټ الوتکې به ولري، دا درون دا شیان. ما دوه خبرې دي، یو د پاکستان د پوځ مورال ډېر عالي مورال نه ده. بله بالکل. دوهم پښتانه او بلوچستان خامخا افغانان د افغانان سره درېږي. خپله پنجابي پوځیان اسلامي روحیه لري، په هېڅ صورت دوی داسې مفکوره نشي اخیستی چې له ملا سره بیرته جنګ وکړي. ګورم تاسې دا د هندوستان مسلمانان ولیدل په دیوبند کې، د دیوبند په دارالعلوم کې له متقي صاحب نه څومره غټ استقبال خلکو وکړ. دوی عقیده‌ایي کار کوي. د هند مسلمانان، د پاکستان مسلمانان
او حتی د نورو هېوادونو مسلمانان بېرته بیا د اسلامي عقیدې پر بنیاد له طالبانو سره جګړه نه کوي. د خپله پوځیانو پولیسانو یې ګمان نه کوم چې جګړه وکړي. دا چې بیا هند سره او بل سره هغه بیا بله روحیه ده، هغه د کفر اسلام مسله ده. یا بل هېواد هغه بیا جدا ده، هغه ته بیا جرأت کوي. دلته دوی دا ذهنیت اخیستی ده په مدرسو په دې ځایو کې همدغه ذهنیت باندې دي چې مسلمان له مسلمان سره باید جګړه ونه کړي. دغه ته دوی کمی ده، نه سندی نه پنجابی نه کشمیری او پښتون او بلوچ خو خامخا جګړه نه کوي، هغه لا نور پنجاب په ضد دي. نو دغه ته خبره ده چې پاکستان په دې باندې پوهېږي، دا یې تعریف کړي، تجزیه کړي دي، په دا یې پوه سوي دي چې د افغانستان سره لاس وهل د دوی په تاوان او په نقص ده. دغه اوس که همدغه جګړې ته دوام ورکړل شي، یقین وکړه په 3 ورځو کې افغان پوځ ترافیکه پورې رسېږي. توپ و تیارې او د هر وسیلې د پاکستان سره دا رسېږي ترافیکه پورې. او کېدای شي بیا نو که بیا نورې حملې وکړي. مارج صاحب، مارج صاحب، پاکستان یا پنجاب ولې په سیمه کې د شخړې جوړېدو هڅه کوي په داسې حال کې چې د پنجاب یو عسکر خپل د یونیفورم ساتنه نشي کولی، د افغان ځواکونو لاس ته ورغلي دي په پوستو کې، نو دی یا دا هیواد یا پنجاب ولې د جوړېدو هڅه کوي چې شخړه رامنځته کړي؟ ګوره دا نه تنها افغانستان ته په 1901 کال کې هندوستان له 93,000 عسکرو نه جامې یوسې بیخي بربنډې کړله، لوڅې کړله، نګر یې وګرځول. نو بنان خبره اصلي دا ده چې پاکستان جوړ سوی دغه شرطه ده. دغه اوس په صراحت په جرأت تاسو ته وایم چې د دغه لوبو شاته هم د دغه بمبار د کابل تر شاته هم د غرب لاس دی. غرب غواړي چې پاکستان افغانستان سره واچوي، دلته یو شر جوړ شي، بېرته راسي باګرام ته یو بانا او پلمه ځان ته دغه سیمې ته غواړي بېرته راسي. همداسې اوس ولې په پاکستان دا کار کوي؟ هغوی غواړي چې پاکستان هم لږ سره ضعیف کړي. زبرځواک هېوادونه هېڅ وخت نه غواړي خپل لاسپوڅي ته لږ قوت ورکړي، لږ قوت چې پیدا کړي هغه بېرته ضعیفوي. د اتوم مسله ده، د اتوم چې هلته په کراچي اوبو کې ایښی ده، هغه اصلا کوډ او هر څه له امریکا سره دي. هغه یې په هغه وخت و زمان کې د روس او د چین او د ایران او د دوی په ضد باندې تکیه وکړه، هم هند ته هم پاکستان ته، د دې لپاره چې دلته یو قوت جوړ کړي. هغه موجوده مسله دغه نورې وسلې چې لري که لږ څه لږ زره ورغېږي، روسیې خواته او چین خواته او دې خواته منډه کړي، بیا یې پرېږدي نه. نو بنان دا لوبه ده چې پاکستان افغانستان ضعیفوي، دواړه په جنګ اچوي. په جنګ کې ځان ته پلمې جوړېږي، پلمو کې دا راځي دغه سیمې ته باګرام دی، دغسې یو برنامه هغوی هم په ذهن کې لري. د دغه جنګ مدیریت خو دا شاید دوی په لاس کې همدې وجه د غزې جګړه ودرېده، هغه ته هغه یې ودروله، دې خواته راغی دغه سیمې ته. دا برنامې دي، دا پلانونه دي، بنان ملتونه باید هوښیار اوسي. پاکستان خاص هم دا کار کوي. پاکستان د غرب پروژه چې مخې ته بونه ځي، د کمیشن او پیسې په څه شي واخلي، باندې چلیږي، باندې تغذیه کېږي. نو بنا د افغانستان دولت هم پکار دی احتیاط وکړي. احتیاط په دې معنا نه چې پاکستان حمله وکړي او چوپ کښېني، قطعا دا حق نه لري دولت چې چوپ کښېني او خندنو باندې اکتفا وکړي. خندن د ملت د عادي او د مالونو معیوب کار ده. مارج صاحب، دولت کار اصول دي نړیوال، بین الدولي حقوق عمومي ده او بین الدولي حقوق خصوصي ده. او که چېرې دا پړاوونه نه وروسته عملاً فزیکي انتقام اخیستل لکه څنګه چې وکړه، دا کار نه وکړي، دولت ته بیا خلک بیعت نه کوي، اعتبار نه پرې کوي، متنفره کېږي، لرې کېږي. په ټوله دنیا کې چې هغه دولت د خپلو اتباعو نه له خپلې خاورې نه دفاع ونه کړي، هغه نه خلک لرې کېږي، هغه ته سقوط ورکوي. بیا په اسلام کې وایي حب الوطن من الایمان، په هغه بنیاد باندې کار ښه کار وسه باید ادامه ورکړي، ترڅو چې پاکستان په راتلونکي کې داسې د عبرت درس واخلي چې نور د افغانستان خاورې ته په دې سترګې ونه ګوري. مارج صاحب، د پوځي کړکېچونو د مخنیوي لپاره څه باید ترسره سي؟ همیشه اسلامي امارات دا غږ کړی دی پر هیوادونو چې ښې اړیکې غواړو د هر هیواد سره، که ګاونډی وي، که په سیمه کې یا په نړۍ کې کوم هیواد وي. مهمه او اساسي پوښتنه زما دا ده چې د پوځي کړکېچونو لپاره
چې باید مخنیوی یې وسي څه ترسره کړو؟ ګورئ موږ د پاکستان مقابل کې هر ډول هر څه خبرو اترو تګ و راتګ و جنګ و جګړو هر څه نه کار واخیسته. بله. چون پاکستان جوړ سوی شرط ده، جوړ سوی د غربي نړۍ د امریکا اهداف پروژو خوړل ده، نو بنان هغه هېڅ وخت په افغانستان کې یو قوي مقتدره باثباته دولت نه غواړي، هېڅ وخت قوي او پرمختللی افغانستان نه غواړي. نو په هغه بنیاد باندې دا د موږ هېڅ وخت دوست نشي کېدلی، هېڅ وخت خبرو اترو ته غاړه نه ږدي. ظاهرا وایي چې د ورور یې او د ما دوهم کور یې و، دوستي لرو، سوله ثبات غواړم، افغانستان کې زه همکاري غواړم او د سولې دواړه هېوادو په ګټه ده، ثبات د دواړه په ګټه ده، ترهګرو سره مبارزه کوم، دا ټول دروغ وایي. بله. دا تقریبا څه کم 80 کالو کې چې پاکستان جوړ شوی دا ټول ثابت شوي دا مسایل چې دوی هېڅ وخت په خپله ژمنه باندې وفا نه کوي. دا دی واک اختیار بهرنی او کورنی سیاست د دوی په لاس کې نه ده، د دوی بهرنی او کورنی سیاست د غرب په لاس کې ده. هغه پروژه ورکړي، دا اوس مارز وکړه، دا اوسنۍ پروژه د غرب په لاس کې ده. ته ویل شوي چې ورسره پلازمینه کابل پلازمینه یا د یو مملکت حیثیت و ابرو و عزت ده. جګړه کېږي په څنډو کې ډېرې سوي دي، مستقیم پلازمینه ویشتل دا نو هغه اخري حد دی، هغه اخري حدود دی، سرې کرښو نه وړاندې تلل دا هغه معنا لري. دا په دنیا کې تر اوسه پورې چا نه ده کړی چې یو هېواد سره کشمکش او جګړه لري او دی ورسې مستقیما دغه دغه پلازمینه بمبارد کړي. ده دا جرأت کړی ده. دا نو د افغانستان په تاریخ کې ډېره بده خبر ور، نو بنان دغسې یو تاریخي درس پکار و چې ورکړل سه او دا لا تر اوسه سم نه ده ورکړل سوی. دا باید ادامه بلې زیاته مننه کوم مارج صاحب. د پاکستان پر وړاندې اوس مهال یا د هر هیواد پر وړاندې اوس مهال په دغسې اساسو شرایطو او دغسې اساس او نازک حالات یا وختونو کې افغانانو یووالی څومره مهم دی؟ هر افغان هغه که په کور دننه وي، که په حکومتي اډانه کوي، یا هم د هیواد نه بهر. ګورئ د افغانستان تاریخ د بهرني دښمن فکر باندې ثابته کړې ده. موږ دا اوس یوه جګړه نه ده، افغانستان چې جوړ شوی ده په 1940 کال کې، له همغه وخته جګړې دي ته دا اوسه پورې، یا له هغه نه مخکې د اتکیانو وخت نه کې دوی بنیاد په 1909 کال کې کېښودل شه او بیا له 1922 کال دې خواته تشکیلات ایجاد شول. دغه جګړې وي او جنګ د افغانستان په دې کې بلد ده او دا ښودل شوی د هر بهرني او اجنبي په مقابل کې افغانان ټول یو موټی شوي، ټول یو اتحاد درلوده. صرف یوه خاصې بعضې پردۍ پالې کړۍ چې هغه ځان ته افغان نه وایي، یو خاینې کړۍ دي چې هغه همیشه د افغانستان نمک حرامې دي، شیر و شربت د افغانستان خوري. بله. په بهر دنیا کې د افغانستان افتخار کوي، کله د حکومت زمینه ورته مساعد شي بیا راسي امتیازات اخلي، اما په باطن کې هغوی همیشه دننه افغانستان تخریب کړی ده چې هغه خاینین هر چا ته معلوم ځکه هغه په خپل امور په خپل ناموس خاورې حیثیت لري، درېږي نه، نو هغه دوره غیرت هم نه لري، هغه استثنا ده. نور متواقع افغانان همیشه د بهرنیانو په وړاندې باندې اتحاد اتفاق کړی، هر چا په خپل سهم په خپل توان سره په خپل هغه امکاناتو سره فرصت سره خپل رسالت په ځای کړی، که د قلم له لارې وه، که د تورې وه، که د خبرو وه، که د زحمت وه، که د هر په هر چا چې هر څه امکانات درلودله خپل اتحاد اتفاق په یو موټي سړی دښمن ته جواب ورکړی. همدا ده چې افغانان کامیاب شوي دي، له هرې سیمې د افغانستان خلک راپورته شوي دي. بلې زیاته مننه کوم مارج صاحب. په وروستیو کې راته ووایاست. قندهار اخلو، بله. مسجد خان نه بل ځای نه اخلو، بله، په لاندې خان نه بل ځای نه اخلو. مارج صاحب، د افغانستان د ځانګړو ځواکونو سرتیرو افغانانو تیره شپه یې خپله میړانه څه ډول وښودل چې د خپلې پاکې خاورې نه دفاع وکړي؟ بالکل د ستایلو وړ ده، ټوله دنیا ته ثابته کړله چې موږ هم اتم هم نه لرو، درون هم نه لرو، الوتکې هم نه لرو، مټ لرو، غیرت لرو، همت لرو، مورال لرو او له خپلې خاورې نه د سر په بیه باندې دفاع کوو. اوس هم کیدای شي طالبان هلته شهیدان شوي. بله.
باره ماغه د شهادت هر څه قبول سره په توره تیاره ورننوتله تور پنجابیان په شا بله د لا مورال لپاره مارج صاحب باید څه وکړي د افغانستان دفاع وزارت دفاع وزارت روان د خپل کار کوي د څراغ اول نه یو کار وکړه چې اردو یې منظمه کړه جوړه کړه بله ګرچې یو تیروتنه هم وسوله چې پخواني اردو سرتیري چې د خاورې بچیان هغه باید پرېښې وای تقریبا بعضې پرېښي دي خو تر ډېری ته لاړله دوی هم به لاس پرې راکش کړی وای دوی به استفاده سوی ځکه هغوی ته هره تجربه هغوی هم درلودله خو په ټوله کې اردو جوړه سوله وسایط ټول بیت المال ته راغلل چېرته چې چا په پنجشیر کې په بامیان کې په بدخشان په دې ځای کې سلا اغلا کړې وې پټې کړې بیت المال هغه هم بېرته راوړه عامو کسانو د افغانستان په هره څنډه کې که وسله درلودله هغه یې راټوله کړله بېرته چې اوس د بیت المال کې وسلتونو تشکیلاتو د اردو هر څه اډانه جوړه سوه نو فورم جوړ سه مورال قوي سه تعلیمي کورسونه فعال سول دغه د زموږ پایله زیاته مننه کومه خوشحاله اوسئ بله عزیز مارج پخوانی ډیپلومات چې تر دا وخته مو زموږ سره ګډون وکړی او خپل قیمتي وخت مو ژوندون ته ځانګړی کړي ډېر زیاته مننه کوم کور مودان چې د ټیم د لارې د لندن څخه واصل واست زیاته مننه درنو لیدونکو دا وه د نن شپې د نن خبره تر بیا ښه وخت ښې چارې